انتحاري ثبت نام زه درته کوم کمې د یو بدل کې تا باندې 500 مردار نه کړو. ایران ته د طالبانو غصه و اختر متقی وایي د زغم وړ نه دی. طالب سرتیري وایي پر ایران انتحاري کوو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د ایران وحشي ځواکونو او جاهلو عوامو د افغان مهاجرینو سره ظالمانه چلند وکړ، د افغانانو او طالبانو له سختې غوسې سره مخ شوي. که له یوې خوا یو شمېر طالبان د ایران پر ضد د جګړې اعلان او ان د ځانمرګو بریدونو خبرداری ورکوي، له بلې خوا وایي پر ایران باید د افغانستان اوبه بندې شي. متقي ایران ته ویلي افغان کډوال سره ناسم چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز کوي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلي دي. د یاد وزارت په خبره په ایران کې د افغان کډوالو سره د شوي چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې ایران کې خپلو مشرانو ته دا پیغام ورسوي ترڅو خپلو امنیتي او اړوندو ادارو ته له افغان مهاجرینو سره په سرحدي سیمو او ښارونو کې د ناسمو کړنو د مخنیوي په اړه لازمې لارښوونې وکړي. متقي دغه راز ویلي چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناسم چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو او عام ذهنیت منفي اغیز کوي او د دواړو هیوادونو دښمنانو ته تخریب او اختلاف اچولو فرصت ورکوي. په ورته وخت کې ایراني سفیر ویلي چې حکومت یې له افغان مهاجرینو سره د بد چلند نیت نه لري او تل هڅه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې سره نږدې او باوري وي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کړې چې لومړی د ایران په ډیپلوماتیکه ژبه پوه کړي او که بیا هم ونه شو نو ولس چمتو دی چې د ایران پر ضد پاڅون وکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.